الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آیا پر انسان باندې د بے پای زمانی یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونې وړ شی نو؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا مونږ انسان له وی ګډي شوی نطفه څخه پیدا کړ څو چې هغه وازمایو او د دې غرض لپاره مونږ هغه اوریدونکو او لیدونکو وګرځاو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مونږ هغه ته لار وښودله اوس په خپل د دې په ارادي پورې اړه لري چې شکر کوونکی کیږي او کفر کوونکی. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا د کافرانو لپاره موږ زنجیرونه توقونه او لمبه وهونکي اور تیار کړی دی. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا د دې پر خلاف خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څکي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګډې شوي وي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا دا به یو بهیدونکي چې نوي چې د هغې له اوبو څخه به د الله بندگان څکي او کوم لوري ته چې زړه وي په اسانۍ سره به یې هغې خواته بهوي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا دا به هغه کسان وي چې په دې دنیا کې خپل نظرونه تر سره کوي او له هغې ورځې نه ویریږي چې د هغې آفت به په هر لوري خور شوی وي.